حافظ ابن قیم رحمه الله دا مثال ورکړی دی. هغه وایي د یو نیک سړي حکایت کوي چې په لار دا نیک سړی ولاړ دی، یو ماشوم مور د کوڅې نه راوویسته او دیکې والا ورکړه، او دا ماشوم دی مور ته چغې وایي چې ما مو باسه، ما مو وهه، او مور لګیا دی سپېړې ورکوي، سپېړو د کوڅې نه بار وباسي، کوڅې نه بار، او دې زور لګوي کور ته دننه کېږي، او مور ځان نه وشو کو بار یې کو، او چې څنګه بار کو دا ماشوم، نو مور دروازه ورته بنده کړي، رخ شه تا ته زویم دا ګناه غلطي مه کوه، او ته بیا هم دا غلطي کوې، اوس زما د کوره په زور یې راوویسته، دروازه یې بنده کړه چې بس زما د کور ته نور رانه شي، ته چې کوم دی شپه تېری ته او کوم دی ډوډۍ خورې بیا چې رانه شي. دا ماشوم جاړي، دروازه وډبوله، دروازه خو بنده کړې ده مور. دا ماشوم بس روان شو، نو د مورې ته نه پرېږدې ځم به نو مورې چې ما نه پرېږدې، غلطي مې وکړه، معافي خو غواړم، خو سره د هغه معافی مې نه پرېږدې، زه چېرته مصریتوب به شروع کړم، زه چېرته به ګاډي ماډي هغه زمانه کې چې سب ماشومانو خدمت دی هغه به کوم، چې دا ماشوم داسې دي شاته ګوري، د کور نه وتل ګران دي که نه، چې بیا داسې دي بیا شاته رو ګوري، چې لږ غوندې مخکې لاړ بیا شاته ګوري، چې لږ مخکې لاړ واپس راغی، نه ده دا خو مې که ووهي مور مې ده پې بدي نه ښکارم، خو که سبا د بلې ښځې خدمت مې شروع کړو سپېړه یې راکړه بیا به سي دا بل شان سپېړه دا به بل شاني، دا خو دروازه راته بنده کړه بار راووتم، خو که پردي خدمت مې کوو سبا هغه راته دروازه بنده کړه بیا به سي به بل شان دروازه بندولي. راغی دا ماشوم دروازې له بیا دیکې ورکې دروازه بنده ده، نو دا ماشوم درشل ته سر ولګو، جاړي سلګی وایي خوب ورغی وده شو، په هغه درشل د پاسه وده شو، چې لږ ساعت تېر شو مور راله ګوري چې بچی مسکر ته لاړ، چې دروازه یې کلو کړه ویې کتل نو ماشوم په درشل سر لګولی دی وده پروت دی. د مور دړه رحم جوش کې راغی که د مور دړه رحم جوش کې راغی، او ماشوم یې روچت که ای بچې تا ته خو زه وایم چې دا ګناه مه کوه غلطي مه کوه که نه ای بچې، نو ما له د زړه پوخ کړو ځکه مې دا وکړل، نو روچت یې که او د سینې پورې هغه د خاورو ماشوم جوخ که، او په یو مخ یې ښکولی په بل مخ یې ښکولی، په یو مخ یې ښکولی په بل مخ یې ښکولی، په یو مخ یې ښکولی په بله ښکولی، او جامو نه ترې خاورې ساسي او د سینې پورې جوخ که او کور ته یې دننه که یا ویړه کور ته. عالم وی پوه شوم چې که موږ د الله در پرېښود تباه به شو، او که د الله در کې د سر ولګو چې الله توبه بل ځای نشته، بل در نشته پروردګاره زه چېرته لاړ شمه، که ته مې شړې که مې رټې او که ته هر څه راسره کې دا ستا په درشل به مې سر لګولي، الله به دې دغسې رانیسي ښکلی به دی بیا، الله به دې ځان ته نږدې کوي بیا. عسى الله ان يكفر عنكم سيئاتكم، زه معاف مې کړې. دغه مور بچی ته وایي بچې زه چې درشل نه زمانه دې ما معاف کړې، خو مور صرف وایي معاف مې کړې، الله څه وایي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، بیا دله زه میوې هم در کوم، باغونه هم در کوم، حور هم در کوم، او د دنیا خوشحالۍ هم دله در کوم. من خلق په توبه پوهېږو نه، مونږ خلق توبې مباسو، ځان ته د اے سی ایر کنډیشن هم کولاوو او ورسره ګناه هم کوو، د ګناه دروازې مونږ کولاو کړې دي، مونږ خلق پیم سکو چې طاقت به راکړي او د ګناه زهر هم پکې اچو، او توبه رب العالمین ته روباسو، توبه به وباسو الله په توبه ډېر زیات خوشحالېږي، او بیا د توبې برکت اوهو توبه دومره توبه یوازې دا نه ده چې سړی ګناهو کې توبه دی وباسي، نه که ګناه دې نه ده کړی بیا وایي استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لاستغفر الله کل یوم 100 مره، زه روزانه د الله نه 100 کرته بخښنه غواړم، چې قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هغه الله معصوم پیدا کړی، نه مخکې ګناه شته او نه وروسته ګناه شته، او 100 کرته روزانه استغفار ویم استغفر الله. او بل روایت کې راځي انی لاستغفر الله کل یوم اکثر من 70 مره، روزانه د او یو نه زیات د الله ذوالجلال په دربار کې بخښنه غواړم. یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، رسول الله مبارک فرمایي، دا حدیث په ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائی من لزم الاستغفار، کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقر، نجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا،
د هر تکلیف نه به خدای وساتي، تنگش به ولا خدای ختم کی، د هر تکلیف نه به خدای وساتي. او تنگش چې څومره د انسان باندې وي، تنگ مړه مې تنگ دی، کور کې تنگ یم، بچو سره تنگ یم، ښځې سره تنگ یم، مور و پلار سره تنگ یم، مور پلار بچو سره تکلیف دی تنگ یم، دې نه به خدای وساتي. یجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، هر غم نه به خدای وباسي، غم به ورته خدای لرې کړي، فراخي به الله راولي، کشادګي به رب العالمین راولي. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک نقل ابو داود کی حدیث ہے. نو چې څوک همیشه استغفار وي څونه پیدا شوي، تکلیف، تنگش، سختی نه به لرې شي، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصري رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلومه او آیت نه معلومه، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده، او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی، وی غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی راپسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم درځي او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او د څه وایي، وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافي غواړه، بخنه غواړه، الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه، فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې الله ووري، باران نه کېږي وایه په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن، زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات، باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا، دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اووه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دمه نه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. که رکوټ مختصر وایه، و استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی، د هرې ګناه نه، و اتوب الیه، زه ورته راجم، توبه مباسم. او که غټ استغفار وی، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، دا وایا استغفر الله، د الله نه بخنه غواړم، الذي الله لا اله الا هو، چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زه به مړه شم الله له مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې منځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د په قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مباسمه. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او که وایې چې دا خو زما بیا یاد نه شو، نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه، نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي. که بیا وایي چې ما ته نه یادېږي، صرف استغفر الله وایه، استغفر الله، دا خو ډېرو ته به یادېږي که نه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا وایه. خو بهر کې زمارونو یادېږي، یادې کې نو استغفار وایه. زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه، 314 کرتا، او 313 ولې یادې؟ هغې وی دا عادت لږ مبارک دی،
ولې په بدر کې چې کوم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایي نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او که داسې نی نو رسول الله مبارک وایي سل کرته وي سل وایي دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایي نو ان شاء الله نن نه پس به خیر مونږ ټول استغفار به وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کېږي نو دا به وایي په دې الله خوشحالېږي